الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفای راشدین د سیرت اومه برخه. په تیره برخه کې مو بیان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر دې ځای رسولی و چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مرتدانو د جنگ دپاره لښکرې جوړوي. کله چې د اسامه رضی الله عنه لښکر بیرته مدینې منورې ته راورسېدی، ابوبکر صدیق رضی الله عنه امر وکوی چې دغه لښکر دې دلې په مدینه منوره کې پاتې سي، آرام او راحت دې وکړي. او په خپله ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ذوالقصا پر طرف باندې کوم چې هلته نعمان ابن مقرن رضی الله عنه امیر پرې ایښی و، هلته رهي سو. هلته یې خیمې ودرولې او ټول هغه کسان چې پر اسلام پاته ول هغه یې ذوالقصا ته ور وغوښتل، د دې دپاره چې هلته په ذوالقصا کې سره یو ځای سي. خلکو هم په راتګ باندې شروع وکوله. د مکې مکرمې څخه، د طایفه څخه، د هره طرف څخه خلک ورته راځي. په نوره جزیرة العرب کې چې څوک پر اسلام پاته ول ټول ذوالقصا ته را روان ول. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د لښکرو په جوړولو باندې شروع وکوله. لښکر په لښکر پسې جوړوي. هر لښکر چې به یې جوړ کړي هغه به د مرتدانو و طرف ته لیږي. کله چې به بیا نور نفر سره یو ځای شول، د هغو څخه به بل لښکر جوړ کړي او د مرتدانو د جنگ دپاره به یې ولېږي، چې په نتیجه کې د ذوالقصا څخه 11 لښکرې ولېږل شوې. د اول لښکر مشري او قومنداني د خالد ابن ولید المخزومي رضی الله عنه پر غاړه وه، او دغه لښکر یې د طلیحه ابن خویلد الاسدي و طرف ته ولېږئ، ځکه د طلیحه سره ډېرې قبیلې یو ځای سوي وې او د هغه د طرفه د ډېر خطر امکان موجود و، او د طلیحه ځای د مدینې منورې څخه ډېر لرې هم نه و. نو تر مسیلمة الکذاب او تر اسود عنسی د مدینې منورې ته ډیر نږدې و. څنګه چې د اول خطر امکان د طلیحه د طرفه ډیر و، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم په د شروع وکوله، او خالد ابن ولید رضی الله عنه ته وویل که د طلیحه څخه فارغ شوې د مالک ابن نویره طرف ته بیا ولاړ شه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د خالد ابن ولید د لښکر د جوړولو څخه فارغ شو، دویم لښکر یې د مسیلمة الکذاب طرف ته ولېږئ، چې مسیلمه هم هلته لوی لښکر جوړ کړی و. 40,000 نفره ورته راټول سوي ول، چې دا هم د مسلمانانو دپاره یو لوی خطر بلل کېدی. دغه لښکر چې د مسیلمه طرف ته ولېږل سو، مشر او قومندان یې عکرمه ابن ابي جهل رضی الله عنه و. د مسیلمه سره خپل قبیله چې بنو حنیفه وه دا هم ملګرې وه، چې د استوګنې ځای او وطن یې یمامه دی. یمامه د نجد شرقي طرف ته دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه لښکر ته وویل چې پر جنگ تلوار مه کوئ، ځکه دغه ستاسې لښکر د مسیلمه د جنگ دپاره پوره او کافي نه دی. تاسې هلته انتظار باسئ، زه نور کومک هم درلېږم. دې لښکر هم د مسیلمة الکذاب پر طرف باندې حرکت وکول. کله چې د دریم لښکر شمیر پوره سو، پر دغه دریم لښکر یې شرحبیل ابن حسنه رضی الله عنه امیر مقرر کړي، او امر یې کوي چې د عکرمه رضی الله عنه کومک ته ولاړ شه. نو شرحبیل رضی الله عنه هم د مسیلمة الکذاب پر طرف باندې رهي سو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بل څلورم لښکر د مهاجر ابن ابي امیه رضی الله عنه په مشري جوړ کړي، او دغه لښکر یې په یمن کې د اسود عنسی طرف ته ولېږئ. خو په خپل اسود عنسی په دغه وخت کې هلته د بل چا د طرف څخه وژل شوی و، مګر د هغه فوج او لښکر موجود و. نو مهاجر رضی الله عنه د هغه طرف ته حرکت وکوي. کله چې 5م لښکر جوړ سو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه 5م لښکر امیر حذیفه ابن محسن رضی الله عنه وټاکئ، او د دیبا طرف ته ولېږئ. دیبا په امارات یا په عمان کې د یو منطقې نوم دی چې مقصد ته نږدې دی، چې هلته هم کفارو د ذوالقید په مشري باندې د مسلمانانو د جنگ دپاره یو لوی لښکر جوړ کړی و، چې دغه ذوالقید هم هغه نفر و چې د نبوت دعوه یې کړې وه.
محترم د دغه لشکرو د لېږلو څخه دا معلومه شوه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه اول په هغه کسانو شروع وکوله چې د نبوت دعوه یې کړې وه چې هغه کسان داسې ول طلیحه الاسدي، مسیلمة الکذاب، اسود العنسی او ذوالقید. دغه څلور نفرو د مرتد کېدلو سره سره د نبوت دعوه هم کړې وه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مخه تر هغو مرتدینو چې د زکات څخه منکر ول او نه ورکوي په دې شروع وکوله، ځکه د دغو خلکو کفر هم اشد او خطر هم زیات و، نو ځکه اوله شروع په دې سره وشوه. تر دې وروسته شپږ لښکره نور جوړ شوي دي چې دغه شپږم لښکر د عرفج ابن حرثمه رضی الله عنه په مشري باندې جوړ شو او د حضرموت طرف ته ولېږئ، او اووم لښکر د سوید ابن مقرن رضی الله عنه په مشري باندې د تهامة الیمن و طرف ته ولېږئ. اتم لښکر د علا ابن حضرمي رضی الله عنه په مشري باندې د بحرین طرف ته ولېږئ چې د بحرین څخه هغه لوی او پراخه بحرین مقصد دی چې مخکې مو درته وویل. نهم لشکر د طریفه ابن مهاجر رضی الله عنه په مشري باندې د بنو سلیم او حوازن طرف ته ولېږئ. لسم لشکر د عمرو بن العاص رضی الله عنه په مشري باندې د قبعه د قبيله پر طرف ولېږئ چې د قبعه قبيله د روم طرف ته ده. یو لسم لشکر د خالد ابن سعید رضی الله عنه په مشري باندې په خپل د روم طرف ته ولېږئ، ځکه د قبعه قبيله چې لږ مده د مخه د اسامه د لشکر څخه ماته خوړلې و، نو رومیان د مسلمانانو جنگ ته راپارول او اوس ویني چې هلته په مدینه منوره کې او په جزیره العرب کې هم د ردت موضوع شروع ده، نو خلک وار په وار نورم د دین اوړي. نو دغه قضاعه قبيله غوښتل چې دغه بحراني او اختلافي حالت څخه ګټه واخلي. د قضاعه قبيله خو په خپل د مسلمانانو څخه ماته او شکست خوړلی وو، نو اوس یې د انتقام او د بدلی اخیستلو دپاره په روم کې د نصارا عربو څخه او په خپل د هرقل باچا څخه د مسلمانانو د جنگ په باره کې کومک غوښتی. دلته مسلمانانو ته هم دا خبر رسېدلی و چې هلته رومیان او د قضاعه قبيله لښکرې جوړوي، نو ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه دوه لښکره چې یو یې د عمرو بن العاص رضی الله عنه لښکر او بل یې د خالد بن سعید رضی الله عنه لښکر د روم او د رومیانو پر طرف ولېږل چې هغه منطقې تر نظر لاندې ونیسي او ویې ساتي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دغو لښکرو هر قومندان ته دوه لیکونه او خطونه ورکول چې په یو لیک کې به په خپل د قومندان ته اوامر او لارښوونې لیکلي وي، او په دویم لیک کې به د هغه منطقې چې دوی ورتلل او عام خلکو ته که مرتدین ول او که پر اسلام پاته خلک ول نصیحت او لارښوونې وي. څنګه چې دغه لیکونه ډیر عظیم د معنا ډک او د اهمیت وړ لیکونه دي، نو دا ښه بولم چې د دغه لیکونو ترجمه او مضمون درته بیان کړم، ځکه په دغه لیکونو کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حکم کولو منهج او طریقه یا په اوسنۍ اصطلاح ختمه شي او د خپل قومندانانو او رعایتو سره معامله دا موجوده ده. هغه لیکونه چې د امیرانو یا د قومندانانو د پاره لیکل شوي دي، که څه هم هر یو جلا خط دی، خو تقریبا د ټولو خطو او د ټولو لیکونو مضمونونه سره یو دي چې د هغو لیکو مضمون په داسې ډول سره دی: بسم الله الرحمن الرحیم. دغه لیک د ابوبکر خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه پلانی ته دی، د پلانی پر ځای به د هغه قومندان نوم ولیکئ. عهد او وعده ده، هغه کسان چې ما استولي دي دوی می د هغو خلکو د جنگ د پاره لیږلي دي چې د اسلام څخه اوښتي دي. دغه لیږل شوو کسانو چې د قومندانان مراد ول دا زما سره وعده کړې ده چې په ټولو کارو کې به په پټه او په ښکاره تر کومه ځای چې د دوی په وسه پراوي د الله د امر اطاعت وکوي، او ما دوی د هغه چا سره په جهاد کولو امر کړی دي چې د الله جل جلاله د لار څخه اوښتي وي، د اسلام څخه اوښتي وي او د شیطان عمل ته رجوع کړی وي. نو اولا به د هغه اوښتو خلکو څخه چې د اسلام د حق لار څخه اوښتي وي هغه به اول و اسلام ته راوبولي، که هغه دغه د دوی دعوت قبول کړي نو پرېږدي. تاسې ولیدل چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه اوس مسلمانانو ته څه رقم خطاب کوي.
وای کچیر دوی اسلام قبول کړي اسلام ته دعوت کوي چې قبول کړي نو بیا جنگ مو سر کوي فریږدي نو د دې سره دا غرض راوځي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د مسلمانانو مقصد جنگ او غنیمتونه نه ول بلکې د دوی یوازینی مقصد د اسلام نشرول ول ابوبکر صدیق رضی الله عنه نور هم په خپل خط کې زیاتوي او که مرتدانو د دغه لجلسو کسانو دعوت نه کوي قبول نو به د دوی سره تر هغه جنگ کیږي څو اسلام ته تابع کیږي کله چې دغه مرتدان اسلام ته تابع شول بیا به هم په هغه شانو خبر کوي چې پر دوی باندې کم حق دی یا د دوی پر اسلام او پر مسلمانانو کم حق دی هغه چې پر دوی دی هغه به دوی خامخا کوي او هغه چې د دوی حق دی پر مسلمانانو هغه به ورکول کیږي او دوی به مسلمانان د اسلام د دشمنانو د جنگ څخه نه منع کوي تاسو پوهیږئ چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم د خلیفہ اولنۍ لیک دی چې په هغه کې د او د ملت ترمنځ حقوق او اړیکې شول کیږي هر جمله د فکر کولو او د تدقیق وړ ده چې د حکمت څخه ډکه ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه نور هم زیاتوي کچا د الله امر قبول کړي او د هغه جل جلاله و امر ته تابع شو دغه اطاعت قبلیږي او د دوه کسانو د خیر په کارو کې کومک هم کیږي او د هغو کسانو سره جنگ کیږي چې یو واری پر الله او پر اسلام باندې ایمان راوړي او اقرار کړي او بیا بیرته د دین اوښتي کچا دغه اسلامي دعوت قبول کړي پر هغه د جنگ او د تجاوز کولو اجازه نشته او الله به بیا د دوی سره د دوی د زړه حساب کوي یعنی د انسانانو په دننه زړه موږ کار نه لرو موږ د دوی سره د دوی پر ظاهر باندې او پر ښکارا معامله ورسره کوو ظاهر حال کله شریعت سره برابر او شرعي معامله ورسره کیږي او که خلاف بیا به جنگ ورسره کیږي او پاتې باطن او د زړه حال او الله تسپارل کیږي الله به حساب ورسره کوي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نور هم په لیک کې زیات کړل که څوک دغه الهي دعوت او دین نه قبلوي هر چیرې چې وي هغه ووجني او مړ کوي الله د هیڅ چا څخه بیل اسلام بل دین نه قبلوي که چا اسلام قبول کړي او پر هغه اقرار وکوي نو دغه اقرار ځین قبول کړي اسلام ځین قبول کړي او کومک هم وکوي او که چا د اسلام سره جنگ کوي نو الله جل جلاله بیا پر دغه نفر باندې یو څوک قادر او مسلط کوي نو هغه دی ووجني او مړ دي کی دا کافر هر ډول مرګ سره چې ملکی مړ دي کی که په اسلحه سره وي که په اور سره وي او که په هر شي سره وي او بیا د دې مالونه واخصل سي او د دې مالو څخه دی خمس یا 15 حصہ مشترا ولېږل سي تاسو پوښتنه چې د مرتدانو سره د کفارو معامله کیږي غنیمتونه 4 حصے ولشکر تور کول کیږي او 15 حصہ د بیت المال ده په دغه لیک کې قومندانانو ته د خپل لشکر یا جهادي ملګرو په اړه کې هم لارښوونه کړې و او ورته لیکلي ول چې خپل ملګري باید د تلوار او د فساد څخه منع کړي کفار باید د دې سپوته نسی ور داخل ترڅو چې خلک شو نه پیژني نو څوک دې خپل سپوته نه را پریږدي ځکه چې دا شنه چې هغه د کفارو جاسوسان وي او دا رقم د مسلمانانو پر لشکر به شفقت او مهرباني کیږي د مزل او د تکولو او د اړولو په وخت کې به د دوی د حال خبر اخیستل کیږي چې څه حال دی او څنګه دی جن به تر جن نورو تلوار نه کوي او بیا به مسلمانانو ته په خپل مابین کې د شور ورګلوي او د محبت د ژوندۍ توصیه کیږي او یو د بل سره د پښتو خبرو او د زغم او د تحمل وصیت او نصيحت وکیږي دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د طرفه چې اوس خلیفہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خپل قومندانانو او لشکرو ته لارښوونې او هدایت ول چې د عام خلکو او خپل ملګرو سره څه قسم معامله باید وشي او دا رقم ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هر منطقه مرتدانو ته هم خطونه لېږلي ول چې هغه لیکونه د خپل قومندانانو په واسطه د هغه منطقه او عام او ټول خلکو ته ورسول او هغه خطونه په داسې ډول سره لیکل شوی ول بسم الله الرحمن الرحیم د ابوبکر خلیفہ رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه او هغه چاته چې زما دغه لیک ورسیږي که خاص وي که عام که پر اسلام وي که رجوع د اسلام کړی سلام علی من اتبع الهدى پر هغه چا دي سلامتی وي چې د هدایت تابعداري وکړي
الحمد لله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. پر هغه سمي ایمان راوړی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته راوړی دی. اما بعد، بشکه چې الله د خپل طرفه او خپل مخلوق ته محمد صلی الله علیه وسلم رسول را لېږلی دی چې بشیر او نذیر دی او خلق د الله عبادت ته وربولي، روښانه چراغ او د لارښوونکی دی چې الله جل جلاله په دغه رسول صلی الله علیه وسلم سره ژوندۍ انسانان وبېروي او د الله وعده او عذاب پر کافرانو ثابت او یقیني دي. الله جل جلاله هغه چاته حق او سم لار شي چې د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت قبول کړي، او رسول صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله په امر هغه کسان وجني او وهي چې د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت نه قبلوي او شاور ګرځي، ترڅو که خوش وي کله خوش چې د اسلام به خامخا تابع کیږي. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم پس له هغه چې وفات شو نو د الله جل جلاله امر عملی کوي، امت ته نصيحت ورسوي او پر د صلی الله علیه وسلم چې کوم څه مسؤلیت ول هغه ادا کړ. او الله جل جلاله دغه د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات مسله مسلمانانو ته په خواله روښانه کړی و چې په سورته زمر 10 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایلی ول: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني بشكل تمري أو دوی همري. او بیا الله جل جلاله سورة أنبياء 10 نمبر آيات کی فرمائی: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. یعنی اے محمد صلی الله علیه وسلم تر تا د مخه موږ هیڅ انسان ته همیشه ژوندۍ پاتې کېدل نه دی ورکړی، کته مرسي آیا دوی تل پاتې کېدونکي دي؟ هیڅ کله داسې نه. او بیا الله جل جلاله مؤمنانو ته فرمایي په سورة آل عمران 144 نمبر آیات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یعنی ندی محمد صلی الله علیه وسلم مگر د الله یو رسول دی، خامخا یا په تحقیق تر د مخه ډیر رسولان تیر شوي دي. آیا که محمد صلی الله علیه وسلم مړ یا شهید کړل سي نو تاسو بیرته پر شاخ خپل کفر ته ورګرځي؟ یعنی دا نه ده صحیح، ځکه چې بشر اخر د دنیا څخه بیا هم ځي او هغه څوک چې بیرته هغه خپل کفر ته وګرځي نو الله جل جلاله ته هیڅ تاوان نه رسوي او الله به ډیر ژر شکر کوونکو بندگانو ته د خیر جزاء او بدله ورکړي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه نور هم په خپل لیکي زیات کړ: کچا د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي هغه وفات شو، او کچا د الله جل جلاله عبادت کوي چې هغه یو الله دی او شریک نه لري نو هغه الله حاضر او ناظر دی، حی او قیوم دی، همیشه موجود او ژوندۍ دی. لکه په سورة بقره 255 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. یعنی الله نسته هیڅ لایق د عبادت مگر هم دغه یو الله دی، دا د عبادت وړ او لایق دی چې تل ژوندۍ او پر یو حال باقی دی، باقی قائم او د تدبیر خاوند خاص د الله جل جلاله دی. نه د خوب حشمه او نه پریشانی پر راځي او نه خودي خوب پر راځي. الله جل جلاله د خپل امر ساتونکی دی او د خپل دشمن څخه په خپل ډله سره انتقام اخلي. او زه د الله جل جلاله په تقوا سره وصیت درته کوم او په هغه شي سره وصیت درته کوم چې ستاسو نبی تاسو ته راوړی دی او درته وایم د هغه نبی په لارښوونو او په هدایت باندې عمل وکړئ. د الله په دین پوری لاسونه ونیسئ. هر هغه څوک چې الله هدایت نه وي ورته کړی هغه گمراه دی، او هر هغه څوک چې الله نه پیژني هغه مبتلا دی، یعنی په امتحان اخته دی. او هر هغه څوک چې الله یې نصرت نه کوي هغه شویدلی دی. چاته چې الله جل جلاله لارښوونه کړې وي هغه پر سمه لار وي او پر سمه لار دی، او کې څوک ورکړی او گمراه کړی وي هغه ضلال دی او خطا دی. چاته چې الله جل جلاله هدایت کړی وي
هغه څوک دی چې سم لار پیژني او څوک چې گمراه وي نو هغه خپل دوست او لارښوونکی بیا نه لري هغه به د دنیا او د آخرت په عذابو باندې اخته سي او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه لیکلی ول چې ما ته خبر را رسیدلې دي چې ځینې کسان پس له هغه چې اسلام یې منلی او په هغه عمل کړی اوس د خپل دین اوښتي دي چې دا کار د الله د امر څخه بې خبرتیا ده او پر الله باندې غره کېدل او خطاوتل دي او د شیطان د لارې قبلول دي لکه چې رب جل جلاله د سورۃ کهف په 50 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا یعنی کله چې موږ ملائکو ته وویل چې تاسو آدم علی السلام ته د عزت او د تعظیم سجده وکړئ پس هغه ټولو سجده وکوله بیل ابلیس چې د جن د ذات څخه دی او د خپل رب د امر څخه چې په سجده نه کولو سره او سجده نه وکوله نو سرکشي وکوله آیا اوس تاسو دغه ابلیس او د اولاده په دوستۍ سره نسی بیل ما څخه حال دا چې دغه ابلیس او د اولاده ستاسو دشمنان دي د ظالمانو د پاره ابلیس بدل او بدله ده یعنی دا چې انسان الله جل جلاله پرجدي او د رب جل جلاله په عوض او په بدل کې د شیطان متابعت کوي دا بدله اختیار کوي او بیا رب جل جلاله د سورۃ فاطر په 8 نمبر آیات کې فرمایي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير یعنی خامخا شیطان ستاسو دشمن دی نو تاسو هم دشمن وبولي بهشکه دغه شیطان خپل دغه ډله هغه کارو ته وربولي چې دغه د ډله د اهل سعیر یا د دوزخیانو څخه وګرځي شیطان خپل ډله د دې لپاره زیاتوي او ډیروي چې دوزخیان ذات ابوبکر صدیق رضی الله عنه نور هم په خپل لیک کې ولیکل چې اوس ما تاسو ته پلانې درولېږي ځای به د هغه قومندان نوم ولیکي ول اوس ما تاسو ته پلانې درولېږي چې د مهاجرینو او انصارو او د تابعینو لشکر ورسره ملګری دي او دا امر مې ورته کړی دی چې د هیڅ چا سره به جنگ نه کوي او نه به څوک وژني ترڅو چې د الله لارې ته مو را دعوت کړی او را بللی نه وي کچا دغه زما د قومندان دعوت قبول کړي په اسلام اقرار وکوي او عمل صالح اختیار کړي دغه اسلام د قبليږي او پر هغه کومک هم کیږي او کچا انکار وکوي اسلام نه قبلوي د هغه سره به جنگ کیږي او که پر هغه باندې قدرت پیدا کول شي نو دای به وجل کیږي او شذي او شنیان به بنديان نیول کیږي او د هیڅ چا څخه بیل اسلام بل دین نه قبليږي کچا ایمان راوړی د ګټه او فائدہ ده او کچا اسلام پرې شوی هغه څوک الله نسی عاجز کولای یعنی الله یې گرفتار کوي او په عذاب یې نسی او ما د خپل قاصد او قومندان امر کړی دی چې ستاسو په هر ټولنه او په اجتماع کې دي د غزما لیک او خط درته وایي زموږ او ستاسو په منځ کې نشانه او علامه اذان دي که مسلمانانو اذان وکړي تاسو هم اذان وکړي او ځانونه خلاص کړي او کچا اذان نه وکوي نو دی پښتنه جنوسي چې تاسو پر کوم دین یاست کې د اسلام څخه انکار وکړي حمله دی پر وکړي او کې اسلام ومني نو اسلام دې زین قبول شي او هغه کارونه چې پر دې په شریعت کې لازم دي په هغه دې مکلف کړل شي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه منهج طریقه او امرونه ټول ښکارا او روښانه دي اوس نو څوک مرتد وبلل شول ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه کسان مرتد وبلل چې د لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت ادا کوي لمنځونه کوي روزي نشي مګر د زکات ورکول څخه انکار کوي دلته د دغه مرتدانو مسله یا حال دا بالکل د اسلام څخه د منکرو کسانو مسله نه ده بلکې د اسلام څخه منکرو کسانو سره دغه د زکات منکرین هم موجود ول چې دغه د زکات منکرینو ته هم ابوبکر صدیق رضی الله عنه مرتد وویل نو دغه مسلې په پوهیدلو سره حکم داسو که یو څوک د دین د یو معلوم شي څخه انکار وکړي د اسلام د امور او د فرایض څخه د یو واضح او روښانه شي څخه انکار وکړي
نو دغه سړی مرتد او کافر دی هو هغه شی چې انکار ځین کیږي هغه به متفق علیه وي دا شی چې اختلاف بنی کې پکشه نو د فرض څخه منکر کافر او مرتد بلل کیږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه مرتدانو په وجلو باندې امر کړی او ویلی ول چې په اور دي هم وسوځل شي او که په بل طریقه سره د دوی د وجلو موقع پیدا شي په هغه طریقه دی وژني شذ دي لکه د کفارو شذ بندياني او منځاني ونیول شي نو د دغه خلکو مسله د ردت مسله ده د اسلام څخه کشنی او لږ انحراف دا هم داسې بلل کیږي لکه د ټول اسلام څخه اوشتل نو دا د تاسو ته معلومه وي چې د فرض شي څخه انکار د اسلام څخه وتل بلل کیږي او د کفارو پر قسم باندې معامله ورسره کیږي نو د زکات نور کوونکو په مقابل کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رزق او موقف دغه وو دا داسې شدید او قوي دریز دی چې الله جل جلاله دغه د په شدت سره اسلام محفوظ وساتي د طلیحه الاسدی سره د خالد ابن ولید جنگ اوس نو ټولي لشکري د خپل مقصد پر طرف باندې رهیس وي اول لشکر چې قومندان خالد ابن ولید د طلیحه الاسدی طرف ته حرکت وکوي محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت الخلفاء په راتلونکو حصو کې واوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین